د زابل شمالي ولسوالۍ ارغنداب اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ یو شمېر کلي لا هم د مخابراتي خدماتو بې برخې دي او غوښتنه کوي چې د مخابراتو ریاست مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی هر وخت د حکومت سره همکاري کړې او تمه لري چې مسؤلین د دوی دا ستونزه حل کړي. چې د ارغنداب ولسوالۍ د جلازو په علاقه کې مخابراتي شبکې هیڅ ډول فعالیت نه لري، یعنی هیڅ ډول فعالیت هغه شبکه چې موږ استفاده دې نو کو په ارغنداب کې فعالیت نه لري. نو له دولت څخه هم غوښتنه ده ترڅو د خلکو مشکلات په کتو سره مخابراتي شبکو ته توجه وکړي. په دغه خاطر د شلو کلو کې دلته کار نه ده سوی چې دا ټول خلک له امارات سره همکاره وو، کار نه ده ورته سوی. نو اوس امارات حاکم سوی ده، نو غوښتنه هم دا ده چې کار وکړي دلته دغه مخابراتي شبکو کې یو پایه شي هر شبکه سي. پر همدې مهال د دې ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي دوی سږ کال په ټول ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 سایټونو د فعالیدو پلان لري چې په خبره یې دوه په ارغنداب ولسوالۍ کې دي. د مخابراتو رئیس وایي چې د نوي سایټونو په فعالیدو سره به د دې ولایت هغه لري پرتې سیمې هم تر مخابراتي پوښښ لاندې راسي چې اوسیدونکي ټلیفوني خدماتو ته لاسرسی نه لري. نوموړی زیاتوي چې دوی د کمیت ترڅنګ پر کیفیت هم کار کوي. د مخابراتو وزارت د اطلاع ادارې له لوري څخه TDF لسمې پروژې په شمول باندې پر روان کال کې زابل لپاره 24 سایټونه موږ په پلان کې نیولي دي چې کارونه هم روان دي چې په هغو کې د ارغنداب ولسوالۍ هم ده. د ارغنداب ولسوالۍ کې 2 دانې سایټونه چې یو په د ولسوالۍ په مرکزي ساحه او دوهمه یا ارغنداب په کښته ارغنداب باندې مشهوره د عراقي ساحه ده. په دې کې به ان شاء الله په روان کال کې نوي سایټونه فعال شي چې په الحال اولنی کارونه شروع شوي. د یادونې وړ ده چې د ارغنداب ولسوالۍ د یو شمېر کلیو اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ټلیفوني خدماتو غوښتنه لري چې دا مهال په دې ولایت کې 15 مخابراتي شبکې فعالیت لري.